په حقیقت کې خو پتا مینم خو کته کویدنې بله خور راک سترګې د ژوندی باڼه دې مړه ساته سترګې د ژوندی باڼه دې مړه ساته او زړه دې رالخه کو خدای دې ښه ساته سترګې د ژوندی باڼه دې مړه ساته او زړه دې رالخه کو خدای دې ښه ساته او یا مې هغه خوا که یا مې دې خوا که هسې په دغه کې خو مې مه ساته یا به ساخلم یا به ناخلمه یا به ساخلم یا به ناخلمه دو حالتونه په چا غبرګ نه راځي یا به ساخلم یا به ناخلمه دو حالتونه په چا غبرګ نه راځي او ما ته د لوی عمر دعا مه کوه بیا به ته نه یې ماله به مرګ نه راځي انکار کوي پسترګو هم اقرار کوي پسترګو هغه خو اوس د مینې هر یو کار کوي پسترګو او کردار د دواړو یو دی خو انداز مختلف دی جلاد په توره وار کوي دا وار کوي پسترګو بیا نشته مالا د زړه په کور کې کور را که په رضا نه وي په زور هلکه تاسو ټول شاعران شوي مالا د زړه په کور کې کور راکه او که په رضا نه وي په زور راکه او په حقیقت کې خو پتا مینم خو که ته کویدنې بله خور راکه ما سره څوک هم خوله وهلی نشي ما سره څوک هم خوله وهلی نشي او یه جینۍ تا ما سره خوله ووهله او والله چې زه در باندې خوله ووهمه خو خلک به وایي چې زنانه یې ووهله خلکو جانان کوو ما ویل د څه غوندې وي خلکو جانان کوو ما ویل د څه غوندې وي چې خلک دومره صفت کوي نو دا به ښه غوندې وي خلکو جانان کوو ما ویل د څه غوندې وي چې خلک دومره صفت کوي نو دا به ښه غوندې وي خو پرون مې ولیدو په لاره کې په خپلو سترګو دا جانان نه دی دا وښکي یې داسې شنه غوندې وي زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې او ما سره مینه کوه مه کوه ګورې کراس پدې کې زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې او ما سره مینه کوه مه کوه ګورې کراس پدې کې او ځان ته غاویره دومره مه ګوره نالیکه جینۍ چې اباسین ته سفارش وکړم نو پاس پدې کې زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې ما سره مینه کوه مه کوه ګورې کراس پدې کې ځان ته غاویره دومره مه ګوره نالیکه جینۍ چې اباسین ته سفارش وکړم نو پاس پدې کې او اپا ویوه کې ګورې ډېر زیات تپوسونه کوي اپا ویوه کې ګورې ډېر زیات تپوسونه کوي 0 چې 5 سره یو ځای کړي نو 50 پدې کې